دروجی میاش کی په اخلاص عبادتونه وکي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکي دروجی میاش کی په اخلاص عبادتونه وکي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکي الله ته ودرېږي تهجد نفل المنزناو کے اللہ مقدر کړه راشي نن الله راضي کړي اللہ مقدر کړه راشي نن الله راضي کړي وې الله مقدر کړه راشي نن الله راضي کړي د زړه په مینا د قران تلاوت ناو کې الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه کې الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي د روژې میاشت کې په اخلاص عبادتونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي غټې وړې ګناه نه ځان ساتئ په دې میاشت کې غټې وړې ګناه نه ځان ساتئ په دې میاشت کې او غټې وړې ګناه نه ځان ساتئ په دې میاشت کې پکې کثرت سره د لا اله ذکرونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي د روژې میاشت کې په اخلاص عبادتونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي کرکټ پرېږدئ موبایل کېږدئ لږ جومات راشئ کرکټ پرېږدئ موبایل کېږدئ لږ جومات راشئ او کرکټ پرېږدئ موبایل کېږدئ لږ جومات راشئ په سجدو پرېوځئ خپل رب ته فریادونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي د روژې میاشت کې په اخلاص عبادتونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي او د رحمتونو میاشت ده د ثوابونو میاشت ده او د رحمتونو میاشت ده د ثوابونو میاشت ده د رحمتونو میاشت ده د ثوابونو میاشت ده دې کې لازم غریب یتیم سه امدادونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي د روژې میاشت کې په اخلاص عبادتونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد نفل منځونه وکړي الله ته ودرېږي تهجد